د بخونکي او مهربان خدای په نوم ګرانو مینوالو زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه حبیب الله همدرد او تاسو ګورئ د خپلې خوښې خپرونه ورکې ملغلرې. څنګه چې تاسو ته معلومه ده مینوالو چې په دې پروګرام کې زموږ سره ادیبان شاعران د قلم د فن د هنر خاوندان زموږ سره په دې پروګرام کې درانه میلمانه جوړیږي. د هغې سره موږ د هغې د ژوند او د هغې د فن په اړه خبرې کوو. دغه ګټورې خبرې موږ تاسو سره شریکوو په دې هیله چې تاسو د دغې نه عبرت هم والئ، خوند ته هم واخلئ او ستاسو دپاره هم د یو لارښود حیثیت ولري. ځکه چې په دغه فن کې کم را روان خلک وي، کم شاګردان وي یا نوي خلک وي، ضرور هغې ته د دې نه ډېره لویه ګټه ترلاسه کېږي. هم په دغه هیله هم په دغه مقصد باندې موږ دغه پروګرامونه ستاسو وړاندې راوړو. نن په پروګرام ورکو ملغلرو کې را سره یو ډېر لوی شخصیت دی، یو ډېر دروند شخصیت د کراچۍ سیمې یو نامتو لیکوال، یو ډېر ښه غزلګو شاعر. او دا به ووایم چې د هغې د شاعرۍ د ادب سره د مهنت یا ادب کول، شاعري کول خو یو طرف ته کا، خو د هغې نه علاوه هم یو ډېر خوږ انسان، یو ډېر دروند انسان، یو ډېر پښتون انسان او یو داسې انسان چې د ادب دپاره هر وخت د هغې قربانۍ، د هغې چې کوم کومک کیدی شي هغې کړی هم دی په تیره کې، وس هم کوي او په راروانه کې ته هم دغه هیلې لرو چې د خپل ادب، د خپلې ژبې او د خپل کلتور دپاره چې کوم پروګرامونه کیږي، کوم خلک هغې دپاره منډه وهي، د هغې سره که په اوږه په اوږه نه وي ولاړ نو ضرور د هغې وروسته د یو مرستیال په حیث د هغې سره چې دی ضرور وي. ستاسو پام راګرځوم په دې وخت کې چې نن زموږ د دې پروګرام کم دروند میلمه دی انور عادل مداخل او د هغې تعلق د تور غر سره دی، د منجاکوټ کلي سره د هغې تعلق دی. د ټولو ناول انور عادل مداخل صاحب تاسو ته په دغه خپله خپرونه کې په دغه پروګرام کې هرکلی وایي. ډېره مننه حبیب الله همدرد صاحب او ستاسو د چینل هم ډېر تشکر چې موږ په خپل چینل کې ځای راکړو. څه ګڼئ انور عادل مداخل صاحب د یو زمانې نه شاعري کوئ د پښتنو دپاره، پښتانه ستاسو دغه شاعرۍ ته په کم نظر ګوري؟ څومره فیډبیک دله درکوي، څومره مینه درکوي پښتانه؟ یاره چې هغه خو ماشاءالله د هر چا ځان ځان خپله خپله خوښه ده او موږ خو په دې هیله کوو چې پښتو ژبه درنه ده او درنه پاتې شي. او په کراچۍ کې هم داسې ډېر لیکوالان او داسې د پښتو سره ډېر مینه لرونکي دي چې هغه شاعري په شوق سره راوړي. اوس ډېر پرمختګ لاړه، لکه پښتانه پښتو وایي هم او لولي هم. او مخکې به اکثر کراچۍ ته هغه وحدت اخبار راته نو چا به کتو چا به نه کتو، خو زه دا وایم چې اوس لکه عام طور باندې تمام پښتانه لکه د فیسبوک د وجې نه د یو بل سره پښتو وایي هم او پښتو لولي هم او په پښتو پوهېږي هم او په پښتو مین هم دي او د شاعرانو ادیبانو قدر هم کوي. څه ګڼې د تور غر سره تعلق دی او د تور غر خلک چې دی لکه ډېر زیات حیادار دي او یقینا چې تاسو د شاعري شروع کړي دا به هم ډېره په یاره څه به وایي هغه ابتدایي محسوسات؟ نو یاره ابتدایي کې خو چې کله موږ دا شاعري شروع کوله نو موږ به دا کیسټې میسټې اورېدې، ریډیو به کېناستو او داسې زموږ د دې سره شوق جوړ شو په دې لحاظ سره. او موږ دا کیسټې میسټې به اورېدې خو داسې ادبي ټولنو ته لا موږ راتګ نه و کړی، په دې کې خو ځان نه څه شمولیت نه و کړی. او په وطن کې بیا زموږ دا هم یو شوق جوړ شو چې کاشکې موږ هم داسې سندربول شاعران موږ اورېده، لکه امیر غلام صادق صاحب شو، خدای دې وبخښي، دلاور سیلاب صاحب شو، داسې وطندوش رخت شاه شابګار بخاري صاحب شو، خدای دې وبخښي، مراد شینواري صاحب شو. د دې کلامونو سره سره او د موسیقۍ د رفیق شینواري، د جلال سرخدي خدای دې وبخښي، او داسې ماسټر صاحب نو دوی موسیقي او تړون څه ډېر عجیبه و چې هغې به د سړي پام فورا لکه پښتو ژبې ته راګرځاو. دغسې شوق زموږ جوړ شو. بیا موږ د کراچۍ ته رالو. د کراچۍ کې ډېره موده ومه زما په دې سر کې ډیوټي وه. بیا زما سره د پېښور یو شاعر میلاو شو صابر داودزی صاحب، نو د هغه د موسیقارانو او د شاعرانو سره ډېر نږدې ناسته ولاړه تېره شوه. هغه زه د زیاتو ملګرو سره پکې میلاو هم کړم او بیا هغو ما ته دا وویل چې دا ته کومه شاعري کوې؟ نو شاعري خو ستا ښه ده، سندربول شاعري ده، خو د دې دپاره په ادبي ټولنو کې داخله ضروري ده. نو ته په دې کراچۍ کې داسې ادبي ملګري پېژنې؟ نو زمانه د فضل خالق غمګین صاحب په حواله تپوس وکړو، د مرحوم ارواښاد ریاست نسیم صاحب په حواله تپوس وکړو. نو ما ورته زه خو دوی نه پېژنم. بیا هغه شاعر سهار داسې چوټۍ ورځ به سروک شو او مازدیګر ته چې راغی نو هغه وایي چې د تسنیم صاحب سره ملاقات وشو. هغه ډېر خوشحاله شو. پریشان داودزي صاحب، باسین صاحب د هغوی دا اډرسونه ما له راکړي چې دوی سره به میلاویږي. نو بیا خو زمونږ یو شوق جوړ کړو. بیا چې د کراچۍ ته موږ رالو کډه کوډه موږ ټوله راوړه. بیا په 2003 کې موږ سوات پښتو ادبي ټولنه جوړه کړه
چې په هغه کې زموږ سره ډېر ګڼ ملګري وو، حبیب الله همدرد صاحب، ابراهیم بریکوټي صاحب او اکبر شاه خاونین صاحب، سعید احمد ګل صاحب او دغسې نور احمد باچا صاحب، رخت شاه رخت صاحب او سید خان سید صاحب. نو دې ټولنو کې به دا وه چې کله به زموږ تنقیدي اجلاسونه د بار نه به پوهان کسان راتله او د هغو سره زموږ لیک د کاتو شو، د هغو کلامونه موږ واورېده. نو بیا موږ هغه سندربول شاعري خو په ځای پرېښودل او موږ د ادب لیک شروع کړ او د دې ملګرو سره زموږ ډېر حوصله افزایي مو شو. هغو موږ له ډېر دا دومره کړ. څه به وایې چې یاره ادبي ټولنې چې دي په یو معاشره کې، په یو ټولنه کې، د پښتنو ټولنه به والو، د دې څه کردار دی؟ آیا تاسو څنګه چې اول نوی راغلي تاسو څنګه محسوسول؟ بیا چې د ادبي ټولنې ته باقاعده راغلی سوات پښتو ادبي ټولنه، او داسې نه ده چې تاسو سوات پښتو ادبي ټولنه کې د یو غړي په حیث راغلي وئ، بلکې د هغې تحیات سرپرست اعلی وئ، څو کاله چا ټولنه وه، بلکې اوس هم که دغه ټولنه بیا را ژوندی کېږي چېرته هم، نو تاسو به په هغه خپل ځای باندې په هغه څوکۍ به یې انشاءالله. څه ګڼئ چې یاره دغه ټولنو ته د راتګ نه پس څه بدلون دې ولید که څه به وایې؟ یار همدرد صاحب ډېر بدلون راغی. اول خو سوات پښتو ادبي ټولنې ته چې موږ رالو او موږ دا موجوده ملګري لکه تاسو شوئ، داسې بریکوټي صاحب د شیخ احمد ګل صاحب شو، نو دوی عزیز الله غالب صاحب شو، نو دوی د غزل پر موس او په چارپیچل ډېر ښه پوهېده. هغو موږ هم دې غزل باندې پوه کړو او موږ د هغو نه ترتیب او اصلاح واخیسته او داسې تنقیدي اجلاسونه به کېدل. هغې سره زموږ ډېر ماشاءالله حوصله افزایي وشوه او زموږ په کلامونو کې اورېدونکي وایي چې ډېر زور دی. یو شاعر هم د خپل کلام نه داسې مطمئن نه وي، خو بهرحال دا مینه یې د خلکو چې خلک وایي چې څه نه څه پکې شته، نو دا هم د دې ټولنو برکت په ځای یعنې هغه غریب چې یره چې هغه وتښتې، بالکل وتښتې. څه ګڼې چې په تېرو شاعرانو کې کیسټي شاعران به ووایو یا داسې به ووایو چې هغه زاړه فلمي شاعران، هغې کې هم څوک زیات خوښ وو؟ او ولې؟ یاره چې په هغې کې خو که زه دا وایم چې دا شاعر ښه او دا ښه نه و، نو دا خو به زیاتۍ. بهرحال زما خو امیر غلام صادق صاحب ډېر خوښ و، دلور سیلاب صاحب مې ډېر خوښ دی، ابگار بخاري شو، مراد شینواري صاحب شو، ګلفراز ستی شو، رخت شاه شو او پښتونمل صاحب شو، داسې تنګي ایوب به واخلم. بهرحال لکه دا ډېر ښکلي لیکوالان او ډېر ښه شاعران. اکرم مرزي صاحب شو په تېره هغه ډېر ښکلي سندربول شاعري. دغه هم اوازونه هم د چا ډېر خوښ؟ یاره اواز خو مې د زرین او پرزان ډېر خوښ، زیاتتر ډېر زیاتتر. نو څه وایې چې دغه کیسټي دور چې و، څه وایې چې دغه ډېر ښه و که نه؟ دا کوم چې باقاعده لیک لوست او کتاب ته رالی دغه د دې په حواله خو به زه دا وایم کیسټ خو به موږ اورېدي که نه، خو لکه یو بنجاري یو کولالي، یو لوښي جوړی یو لوښي خرڅی. نو پخوا خو موږ داسې دا کیسټ چې اورېدي نو موږ ته نه وه پته چې دې دپاره دې شاعرانو دومره محنت کړی دی او ټولنې جوړې کړي دي او دې دپاره هلې ځلې کوششونه کړي دي، الله هغې دوی دې مقام ته رسېدلي. بیا د دلور سیلاب ما یو کتاب وکړه نوې ټپې، په هغه نوو ټپو کې صابر شاه صابر په هغه سریزه لیکل وه او د دلور سیلاب صاحب په خپلو خبرو کې دا لیکلي وو چې د ټولو لومبۍ زه ادب ته رالم نو ما ویل چې دا شاعري به اسان شي، خو کله چې ما ادبي لوستنې واورېدې نو ما ته اندازه وشوه چې شاعري کول دومره اسان کار نه دی. حالانکې دلور سیلاب که چا نه مخکې نه دی چا نه وروسته هم نه دی، خو بهرحال یو درنه وینا د یو دروند شاعر دپاره ښه کار دی. یاره څه وایې چې کوم د هغه وخت دغه فلمي دنیا کې دا سندرې چې وې د هغې یو روح و، د هغې نه پس بیا په دې سندرو کې څه ډېر عجیبه غوندې کچوالی راغی، څه ګڼې هغه وخت یاد دی که څنګه؟ یاره هغه خو ډېر ښه وه، خو ډېر خوږ وه، خو او د هغې دوره شاعران هم سره ډېر عجیبه وو. یو پیره په دې حواله ما د وطن دوست صاحب څخه خبرې هم کړې، هغه ته مې چې تاسو څه لیکل نه کوئ نو هغه ما ته ویل چې سنګران ختم شو، اوس داسې سنګران موسیقاران زموږ د طبع نه میلاویږي. ما چې د هغه خبرې ته سوچ وکړ او رفیق شینواري ته او خدای دې وبخي، جلال سرخدي ته خدای دې وبخي، رغدت حسین استاد، دوی ته چې زما فکر لاړ نو ما چې وطن دوست ښه خبره وکړه، لکه نه خو اوس هغه موسیقاران شته نه هغه سندرغاړي شته، نو اوس خدای زما خو موجوده وینا ښه وینا ده، ډولي وینا ده، دا زلمۍ کل نه وی کلي خو ښه، خو زموږ په مغزو دماغو کې خو مخکې زړه خبره ناسته. څه به وایې دا میډیا راله، فیسبوک راغی، سوشل میډیا راله، نیټ راغی،
پښتو ادب دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېده دې ته په کم نظر ګوري چې دا ښه وشو که څنګه نو ښه خو دا وشو په یو آله چې ښه سړی استعمالوي نو ښه کار وشو ځکه چې د هر چا دماغو ته دا خبره راله او پښتو د هر چا دماغو ته راله او د پښتو ژبې کلچر توري هر چا وپېژانده او د دې نه ځان که واقف نه واقف که نو زه به دا وایم چې یو ښه کار وشه بد نه ونه شه ښه کار ډېره مننه مینوالو وړاندې ځو د انور عادل مداخل صاحب د ژوند دغه حالات خو مو واورېده د دې شاعرۍ په لزو دلته یوه خبره ضرور کول غواړم ځکه چې دا خبره ډېره ضروري ده انور عادل مداخل نه یوازې په کراچۍ کې د پښتنو د دغه ټولنو سره باقاعده په یو وخت کې خو ډېر زیات ناسته ولاړه او د هغې سره په دغه ادبي زغل کې ډېرې هلې ځلې کلي ولې د دې سره سره انور عادل مداخل ډېر په خلاص مټ چرته چې هم دا په هر پروګرام کې ډېر درانه تاوانونه کلي دي موږ یې پوروړي یو د دغه پروګرامونو دپاره د دې دغه هلې ځلې او بیا د دوی دغه په نره خرچې کول یقینا دا به وخت هم یاد ساتي د دې خبرې ذکر دومره ضروري نه و خو ضروري هم ګڼم ځکه چې دوی مننه کومه چې دوی د پښتو د ادب دپاره نه یوازې هلې ځلې بلکې مالي مرستې مالي قربانۍ هم ورکړي دي موږ دعا کوو چې الله دې د دې په مال حال او د دې په اولاد کې برکتونه واچوي راځو انور عادل مداخل صاحب زمونږ د کتونکو سره مینوالو سره به کلام کم یو رنګ شریکې او ستاسو ترنم ګورئ مینوال ډېر خوښوي ترنم به ګورئ ضرور راته وایه نو یو غزل خو به راته یاد دی په نثر کې به ته وایم ترخی کلام دی ارشاد جي وای ګلچین کړه مړاوې د ګلونو څیرې ګلچین کړه مړاوې د ګلونو څیرې د هر ګلدم د ارمانونو څیرې واه ګلچین کړه مړاوې د ګلونو څیرې د هر ګلدم د ارمانونو څیرې او زاغان بې قدره مینه څه پېژني او که نه زاغان بې قدره مینه څه پېژني تالی کړې د ګلبڼونو څیرې زاغان ډېره مننه زاغان بې قدره مینه څه پېژني تالی کړې د ګلبڼونو څیرې اله بدرون شي چې د بل تسلیم کې اله بدرون شي چې د بل تسلیم کې ځان له جوړی په کلمونو څیرې او ما به د کوټو په رنګ څوک دوکه کې ما به د کوټو په رنګ څوک دوکه کې لیدلي ما دې د لالونو څیرې مننه او زما د زړه په کور سپرلي راولي زما د زړه په کور سپرلي راولي د ماجبینې د خالونو څیرې ډېره مننه ډېر تشکر زما د زړه په کور سپرلي راولي د ماجبینې د خالونو څیرې او بیا مې رنګین ماحول په زړه ورېږي بیا مې رنګین ماحول په زړه ورېږي د بوډۍ ټال او د رنګونو څیرې مننه ډېر تشکر بیا مې رنګین ماحول په زړه ورېږي د بوډۍ ټال او د رنګونو څیرې او ملګرو ښکاري د نفرت په لوګو ملګرو ښکاري د نفرت په لوګو دي تورې شوي د ښارونو څیرې ډېر تشکر ډېره مننه ملګرو ښکاري د نفرت په لوګو دي تورې شوي د ښارونو څیرې او انوره تا په هر پړاو ولیدي انوره تا په هر پړاو ولیدي د تورو شپو د سهارونو څیرې واه مینوالو دغه کلام که تاسو واورئ نو یقینا تاسو په خپله هم د دې جاج اخیستی شي چې د انور عادل مداخل صاحب کلام په کم فکر او په کم فن کې لیکلی دی انور عادل مداخل صاحب ډېر جادوګر غږ لري او په یو وخت کې خو په کراچۍ سیمه کې انور عادل مداخل صاحب چې به کله هم سټیج ته راته نو ډېر فرمایشونه به ورته د ولس لخوا د اورېدونکو لخوا وو او بیل غزلې به یې غوښتې خو دوی به اکثر یو غزل وویل بیا به اکثر په منډه تلل غواړم چې نن د دوی دغه ترنم دغه خوږ اواز یو ښایسته کلام زموږ سره زموږ د مینوالو سره شریک کړي انور عادل مداخل صاحب او دړه نه به یې وایې ګورې دا پروګرام ډېر ضروري دی چې مې زړه پسې نسکور دی دا د هغه ښکلي کور دی چې مې زړه پسې نسکور دی دا د هغه ښکلي کور دی د دې ملک د واکدارانو داسې ځلې په کوم تور دی د دې ملک د واکدارانو داسې ځلې په کوم تور دی په ګلاب کمیس کې د ګلاب پرنګ ځواني ده په ګلاب کمیس کې د ګلاب پرنګ ځواني ده په ګلابو رخسارونو د شهار بل راخور دی په ګلابو رخسارونو د شهار بل راخور دی چې مې زړه پسې نسکور دی دا د هغه ښکلي کور دی د دې ملک د واکدارانو داسې ځلې په کوم تور دی
منګ سترګو ته کتو کې خپل سترګې تاوان کړې منګ سترګو ته کتو کې خپل سترګې تاوان کړې هم دا غوي نظر کمزور هم زما نظر شم کور دې هم دا غوي نظر کمزور هم زما نظر شم کور دې چې مزله پسې نسکور دې دا د هغه خپل کور دې د دې ملک دی واګدارانو داسې ځلې په کوم تور دی دغه څوک ته په ورګډه د اختر په ورځ ماتم کړې دغه څوک ته په ورګډه د اختر په ورځ ماتم کړې دا د چا لارې ته ګورې لیونی اور بل سپور دی دا د چا لارې ته ګورې لیونی اور بل سپور دی چې مزله پسې نسکور دی دا د هغه ښکلې کور دی د دې ملک دی واګدارانو داسې ځلې په کوم تور دی په ګیلو ګیلو انور ورور خور یو بل ته جاړي په ګیلو ګیلو انور ورور خور یو بل ته جاړي هم کابل پارا ګریوان دی هم د کورمې سر سر تور دی هم کابل پارا ګریوان دی هم د کورمې سر سر تور دی چې مزله پسې نسکور دی دا د هغه ښکلې کور دی د دې ملک دی واګدارانو داسې ځلې په کوم تور دی په ګیلو ګیلو انور ورور خور یو بل ته جاړي په ګیلو ګیلو انور ورور خور یو بل ته جاړي هم کابل پارا ګریوان دی هم د کورمې سر سر تور دی واه 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 خیرونه دي یو کلام مینوالو وبل وی زه په خپله افغانۍ یم افغانۍ جانان مې خوښ دی دا کلام به راته ضرور وی ډېر وخت شو بیا مې نه دی اورېدلی زه په خپله لیونی یم لیونی جانان مې خوښ دی زه په خپله افغانۍ یم سیلانی یم سیلانی جانان مې خوښ دی زه په خپله لیونی یم لیونی جانان مې خوښ دی زه په خپله غرڅنی یم غرڅنی جانان مې خوښ دی نن د لیو سبا هلته د غزني په لورې درومم نن د لیو سبا هلته د غزني په لورې درومم زه په خپله سیلانی یم سیلانی جانان مې خوښ دی زه په خپله لیونی یم لیونی جانان مې خوښ دی سلاماته ای ملګرو د افغان کړئ صفتونه سلاماته ای ملګرو د افغان کړئ صفتونه زه په خپله افغانۍ یم افغانۍ جانان مې خوښ دی زه په خپله لیونی یم لیونی جانان مې خوښ دی زه په خپله لیونی یم لیونی جانان مې خوښ دی زه په خپله غرڅنی یم غرڅنی جانان مې خوښ دی انور عادل مداخل سے واه دواړه سترګې به دې ښکل کم تا لیدلې په لغمان دی دواړه سترګې به دې ښکل کم تا لیدلې په لغمان دی زه په خپله افغانۍ یم افغانۍ جانان مې خوښ دی زه په خپله لیونی یم لیونی جانان مې خوښ دی زه په لوړو غرو سمنو په یو ستر کاروان کې ګرځم زه په لوړو غرو سمنو په یو ستر کاروان کې ګرځم زه په خپله سیلانی یم سیلانی جانان مې خوښ دی زه په خپله لیونی یم لیونی جانان مې خوښ دی تب د مینې انور اوسو اسویلې چې یې لوګې دی تب د مینې انور اوسو اسویلې چې یې لوګې دی زه په خپله سپیلنی یم سپیلنی جانان مې خوښ دی زه په خپله لیونی یم لیونی جانان مې خوښ دی وا ډېره مننه انور عادل مداخل صاحب یو جهان مننه
تشکر چې د دومره مصروفه وخت نه موږ له دغه وخت راکړو په لوی ځان زموږ د پروګرام ته رالی پوروړی به دې یم احسانمن ډېره مننه مینوالو دا و هغه څوک چې ما تاسو ته په شروع کې هم د هغې په حوالې سره خبرې وکړې او اوس خو په خپله هر څه په ډاګه شو د هغې کلام د هغې دغه خوږ او سحرانګیز غږ بیا د هغې دغه بهترین کلام تاسو واورېدو هیله لرم چې دغه پروګرام به ډېر خوښ کوئ ډېر خوند به ترې واخلئ مینوالو که چا تر اوسه زموږ دغه چینل نوي سبسکرایب کړی نو ضرور سما پښتو سبسکرایب کړئ او د بیل دغه نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې چې کومه ویډیو وي د هغې نوټیفیکیشن تاسو ته په وخت ترلاسه کېږي هم د دې سره د پروګرام وخت خپل پای ته رسي چېرته چې ښاد اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ خپل کوربه حبیب الله همدرد او ورسره انور عادل مداخل ته ورکوي اجازت د لوی الله په امان